د نجونو د زده کړو په اړه د اسلام دین څه وایي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې پر کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په طرز کې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ستانکزي چې له دې مخکې هم د نجونو د زده کړې د حق لپاره غږ اوچت کړی و، په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي د ښاغلي ستانکزي دغه نظر رد کړ. حنفي د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض ده په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح ده، او زیاته یې کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. پر دې موضوع نوریاس نوري د حقوقي او شرعي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه ضد و نقیضې څرګندونې په دې اړه یو ابهام رامنځته کوي. که راته ووایي چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي. دا اوس زموږ د دې وخت خبر، تر بیا هم ښې چارې.